طالبان څنګه آزادانه ګرځي او چیرې چې زړه وغواړي همغه طرف ته ځي. دوی ته ویزا او پاسپورټ څوک ورکوي؟ ملګرو ملا برادر بیا ایران ته تللی. ولې تللی؟ راځئ چې ویډیو وګورو. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. طالبانو ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی په پلازمینه تهران کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پلاوي په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه له ایراني وزیر جواد ظریف سره خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې دواړو لوریو د افغان سولې بهیر او افغانستان کې د روانې شخړې د سولیزه هوارۍ په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي شاهین په وینا ایران ته د طالبانو تللي پلاوي همداراز ایراني چارواکو ته د افغان کډوالو د ستونزو یادونه کړې او ایراني چارواکي د هواروي ډاډ ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا ویلي د طالبانو له پلاوي سره په لیدنه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د دوه اړخیزو اقتصادي او کلتوري همکاریو د پراخولو ډاډ ورکړ. ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله لیکلي د دواړو لوریو لیدنه افغانستان ته د سولې او ثبات د بیرته ستنېدو په اړه ترسره شوې ده او هدف یې د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو حل لپاره او د بین الافغاني خبرو د اړخونو هڅول دي. ایران ته د طالبانو وروستی سفر ته تر اوسه افغان حکومت څخه غبرګون نه دی ښودلی. له امریکا سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته دا دویم ځل دی چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره خبرو لپاره تهران ته سفر کوي. نن نومبر 26 امارات سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخون ورسره هیات یې د ایران اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر جواد ظریف سره لیدلی دي. په تیر سپټمبر کې هم د دغه ډلې یو پلاوی ایران ته تللی و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له چارواکو سره یې کتلي و. ایران ته د طالبانو تیر سفر د افغان حکومت له سختو نیوکو سره مخ شوی و. د افغان ولسمشر ویان صدیقي ویلي و د دغې ډلې کوربهتوب د هیوادونو د خپلمنځیو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. ایران ته د طالبانو د پلاوی وروستی سفر داسې مهال مخې ته راځي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدا هڅې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د طالبان یو سرچینې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد قطر کې د طالبانو له استازو سره نارسمي کتلي وو. بل خوا په پام کې وه چې د چین په بیجینګ کې د افغان سولې په تړاو له طالبانو سره د خبرو ناسته جوړه شي. ولسمشر غني ولس د طالبانو د تاوتریخوالي ته نه تسلیمیږي. په تازه پرمختګ کې طالبان ویلي د افغان د بیجینګ په جوړېدونکې غونډه کې خنډ رامنځته شوی دی. طالبان وایي ستونزه د افغان حکومت لخوا د ګډونوالو د برابر شوي لیست او د غونډې د اجنډا د څرنګوالي پر سر راولاړه شوې. بل لور ته د سولې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي دوی له خپل اړخه د بیجینګ غونډې ته د چمتووالی لري او د کوربه هیواد او طالبانو د چمتووالي د اعلان په تمه دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په غوښتنه خپل نوم د بیجینګ غونډې د ګډونوالو له لیسته لرې کړی ده. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له تازه خبر شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.